د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ خوشحاله او د ژوند په مزو کې وئ. خوښ او خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا تاسو سره په یوه ښکلي او معلوماتي ویډیو کې حاضریږم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو هغه کسان چې موږ په ټیک ټاک کې فالو کړي، یعنې موږ او تاسو 6000 7000 2000 1500 یا هم 200 دغومره کسان په ټیک ټاک کې فالو کړي، څنګه کولی شو دغه په یو کلیک سره ټول ختم کړو. یعنې که موږ او تاسو یو ختمونو هغه له موږ څخه ډیر وخت نیسي، نو څنګه کولی شو دغه کسان په یو کلیک سره ختم کړو. مثلا زه راځم خپل پروفایل ته او دلته هغه کسان چې ما فالو کړي دي هغه که داسې زه چېرته یو کس له دغه ځای څخه انفالو کوم نو له ما څخه به ډیر وخت ضایع شي، ځکه زما فالوینګ چې دی هغه 6540 دی، نو دا له ما څخه ډیر زیات وخت نیسي. نو څنګه کولی شم چې دغه کسان د یو اپلیکیشن په واسطه په ډیرې اسانې طریقې سره له منځه یوسم. نو را به شئ لومړی پلی سټور به راخلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور راخلاص کړو نو دلته په دا سرچ بار کې به ورته ولیکئ اوټو کلیکر، لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغسې اوټو کلیکر به ورته ولیکئ. کله مو چې دغه اوټو کلیکر ورته ولیکلو نو په سرچ اپشن باندې به کلیک وکړو او لومړی چې کوم اپلیکیشن راځي دغه یو اوټو کلیکر په دغه باندې په کلیک وکړئ. اوټو کلیکر اتوماتیک ټیپ په دغه باندې به کلیک وکړئ او دغه به له پلی سټور څخه را انسټال کړئ. اوپن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په اوپن باندې کلیک وکړو نو ځینې پرمیشنې به تاسو ته راځي، نو هغه به الاو کوئ. اوکې باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به دا اوټو کلیکر دا پیدا کړئ، دا به آف وي، نو دا به تاسو پیدا کړئ او دلته به دا آن کړئ. یوز اوټو کلیکر دا به آن کړئ، په الاو باندې به کلیک وکړئ او بیرته به بیک لاړ شئ. کله چې بیک لاړئ له نورو اپشنو سره به یې ګوتې نه وهئ، را به شئ دغه دویم اپشن ته ملټي ټارګټ موډ، دغلته به راشئ او په دې انیبل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې انیبل باندې کلیک کړو دغسې یوه صفحه به تاسو ته را خلاصه شي. له هغې وروسته به بیرته لاړ شئ ټیک ټاک ته. ټیک ټاک به را خلاص کړئ. کله مو چې ټیک ټاک را خلاص کړو نو خپل فالوینګ ته به راشئ او داسې به دا راښکته کړئ. دا چې تاسو داسې راښکته کړئ دلته 10 دانې فالوینګ راځي، داسې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فالوینګ دلته راځي. نو تاسو به 10 دفعې په دغه پلس اپشن چې دی په دغه پلس اپشن باندې به 10 دفعې کلیک وکړئ. زه 10 دفعې کلیک په کوم. 10 دفعو چې کلیک په وکړو له هغې وروسته به دغه ځای څخه دا داسې راکش کړئ. دا 10 به په دغه ځای باندې داسې ودروئ. له هغې وروسته به 9 په دغه ځای باندې ولګوئ، همداسې په ترتیب باندې 8 7 همداسې به پاس پسې لاړ شئ. دا 7 دا هم 6 دا هم 5 دا 4 3 دا هم 2 او دا هم 1. کله مو چې دا داسې ولګول له هغې وروسته به په دغې پلی اپشن چې دی په دې پلی اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې پلی اپشن باندې کلیک کړو نو دلته به دا اتوماتیکلی دا به انفالو شي. کله چې 8 ته یا 9 ته را رسیږي باید تاسو بیرته دغه د پلی بټن چې ده دا بنده کړئ تر څو دغه اپشن تاسو څخه بیرته لاړ نه شي. بیا په عذابېږئ، دویم ځلې به بیا په پلس اپشن باندې کلیک کوئ. نو زه په دا پلی اپشن باندې کلیک کوم، دغه رقم به تاسو هم کلیک په وکړئ. کله چې دغه 8 ته یا 9 ته را ورسېدو دغسې به دا تاسو بند کړئ او لاندې به بیا داسې راکش کړئ، دا داسې به لاندې راشئ. بیا به دا همداسې برابر کړئ په دې فالوینګ باندې. بیا به په دې پلی بټن باندې کلیک وکړئ او دا به داسې له منځه یوسي. زه یو دفعه همداسې ستاسو دپاره پرېږدمه چې دا اپشن چې دی کله چې تاسو دغه پلی اپشن همداسې پرېږدئ نو دا له دې ځای څخه ختمیږي. مثلا زه دا همداسې پرېږدمه چې 10 نه واوړي. کله چې 10 نه واوښتو نو دا اتوماتیکلی دغسې
اتوماتیکلی فالو انفالو داسې کیږي. نو تاسو باید دا داسې بند کړئ. دا چې مو داسې بند کړو نو له ټیک ټاک څخه به داسې ووځئ. کله مو چې ټول خلاص کړه نو له ټیک ټاک څخه به تاسې داسې ووځئ. کله چې له ټیک ټاک څخه ووتی نو ستاسو دغه آپشن چې کوم فعال کړی دا هم اتوماتیکلی ډیسیبل کیږي. که ویډیو مو خوښه شوې نو له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو همدغه شان ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.